السلام علیکم. زم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په تیرو څلېرویشتو غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس د لاسه یو کم 40 نور کسان مړه شوي دي. د محکمه صحت د وینا مطابق په ملک کې کرونا وایرس په تیزۍ سره خورېږي. په پېښور کې کرونا وایرس یو سینیر ډاکټر ووژو. برطانیې د فایزر کمپنۍ د کرونا وایرس د ویکسینو د لګولو منظوري ورکړه. د اسلام آباد هائی کورټ په سیاسي او مذهبي اجتماعاتو د پابندۍ په درخواست فیصله محفوظه کړه. وزیر اعظم عمران خان د ګلګت بلتستان د نوي کابینې د حلف بردارۍ تقریب ته وینا کړې ده. د په دې موقع باندې وی چې ما په میا محمد نواز شریف او په اسف علي زرداری باندې د الله تعالی د عذاب نازلېدل په خپل سترګو ولیدل. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د زم اضلاعو د ټاکس فورس د اجلاس صدارت وکړ. وزیر اعلی په زم اضلاعو کې د 2 کالو راځي د تعینات کلرکانو د بدله احکامات جاری کړه. بل اړخته وزیر اعلی د پارلماني سیکرټري داخله سره ملاقات وکړ. د خیبر پښتونخوا گورنر د اسلامیه کالج د سېنات د اجلاس صدارت وکړ. د هایر ایجوکیشن د پاره د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا معاوني خصوصي کامران بنگش د هایر ایجوکیشن د انتظامیه د افسرانو سره ملاقات وکړ. په بنو کې د پولیو ډیوټۍ په دوران کې شهید شوی د پولیس اهلکار خاورو ته وسپارلی شو. پولیس د قتل شوی ټیکسي ډرایور قاتل گرفتار کړ. په کراچۍ کې په یو کور کې د ګیس د سلنډر د دماکې په نتیجه کې د ماشومانو سره 15 کسان زخمیان شو. سعودي عرب د فلسطین د غیر متزلزل حمایت د جاری ساتلو اعاده کړې ده. ملالي یوسفزۍ په اولنی ځل باندې ټیک ټاک اپ جوائن کړ. د نایاب اپل 1 کمپیوټر بولی د 80 لکو روپو نه شروع شوه. د سونې په قیمت کې د تولې په حساب باندې 1400 روپۍ اضافه شوې ده. په نیوزیلند کې د پاکستان او د نیوزیلند د قومي کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبېدونکي اولنی 4 ورځنی میچ منسوخ کړی شوی دی. او اوس د دې خبرونو تفصیل. په ملک کې په تیرو څلېرویشتو غنټو کې د کرونا وایرس له کبله یو کم 40 نور کسان مړه شوي دي.
په ملک کې د کرونا وایرس د مصدقه مریضانو شمیره د 4 لکو نه زیاته شوه. په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس 48,904 ټسټونه شوي دي. دغه رنګه تر اوسه پورې په ملک کې د کرونا وایرس د ټولو ټسټونو شمیره 4,20,540 شوه. په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس 3,1590 مریضان ریکارډ شوي دي. کرونا وایرس په پیښور کې یو سینیر ډاکټر فاروق اوجه. ډاکټر فاروق د کرونا وایرس د تکلیف له کبله په وینټیلیټر باندې اچولې شوی وو. تر اوسه پورې د کرونا وایرس له کبله د 25 ډاکټرانو سره د 40 کسانو طبي عمله په حق رسیدلې ده. بل اړخ ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د کرونا وایرس له کبله د مړ شوي ډاکټر فاروق په مرګ باندې تعزیت کړی دی او د کرونا وایرس په دوران کې د طبي عملي خدماتو ته په شاندارو الفاظو کې خراج تحسین پیش کړی دی. برطانیې د امریکې د فایزر دواساز کمپنۍ د کرونا وایرس د ویکسینو په برطانیه کې د لګولو منظوري ورکړې ده. دا ویکسین د امریکې مشهوري دواساز کمپنۍ فایزر او د جرمني یو دواساز کمپنۍ په شریکه جوړ کړی دی. دا ویکسین د تجرباتي تجزیو د عمل د مرحلو نه په مکمله توګه په کامیابی سره تیر شوی دی. د اسلام آباد های کورټ په سیاسي او مذهبي اجتماعاتو باندې د کرونا وایرس له کبله د پابندۍ په درخواست باندې فیصله محفوظه کړه. د دې درخواست سماعت د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اطهر من الله کوو. وزیر اعظم عمران خان د ګلګت بلتستان د نوي منتخب کابینې د حلف بردارۍ تقریب ته وینا کړې ده. دا په دې موقع باندې وی چې ما په میا محمد نواز شریف او په اسف علي زرداری باندې د الله تعالی د عذاب نازلېدل په خپل سترګو باندې ولیده. د زیاته کړه چې اپوزیشن د غلا د پټولو لپاره جلسې کوي. د مخکې وی چې په حرامه پیسې د الله لعنت وي. د وی چې دا بلاسه ژوند دي چې کله بنده سعودي عرب ته او کله لندن ته تختی. که څوک ذهني دباو لیدل غواړي نو د اسحاق ډار شکل ته دی وګوري. د وی چې په 13 ورځو کې مونږ چینی 60 روپۍ کیلو ارزان کړی دي. د 19 کلن جنگ نه پس د افغانستان د حکومت او د طالبانو د منځه په اولني ځل باندې د امن معاهده لاسلیک شوه. دا معاهده د دوانو فریقو ترمنځ د امن مذاکراتو په لړ کې اهم پیشرفت ګڼلی شي. بل اړخ ته امریکا او پاکستان د دې معاهدې لاسلیک کېدل ستایلی دي او په دې معاهده د خوشحالۍ او اطمینان اظهار کړی دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د زم اضلاعو د ټاکس فورس د اجلاس صدارت کړی دی. وزیر اعلی په دې موقع باندې په زم اضلاعو کې د 2 کالو راسد تعیناتو کلرکانو د بدلو حکم جاری کړی دی. په اجلاس کې د مومندو او د باجوړ د سرحد د تعین د تنازع په لړ کې د جرګې جوړولو فیصله شوې ده. وزیر اعلی په دې موقع باندې د زم اضلاعو د پاره د اکنامک ډیولپمنٹ پلان د تیارولو هدایات جاری کړه. د خیبر پښتونخوا گورنر شاپرمان د اسلامي کالج د سپیشل سینټ د اجلاس صدارت وکړ. د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي صدر ایمل ولی خان د فارماسیست د وفد سره ملاقات کړی دی. د هایر ایجوکیشن د پاره د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا معاون خصوصي کامران بنگش د هایر ایجوکیشن د اعلی افسرانو سره ملاقات کړی دی. دا په دې موقع باندې وی چې په کالجونو کې به نور 1900 لیکچررز برتی کولی شي. د زیاته کړه چې د بدلو د پاره پالیسی تیار شوې ده. د زیاته کړه چې د هایر ایجوکیشن د پیروغ د پاره په ریجنل لیول باندې د ډایریکټریټ د جوړولو منصوبه مکمل شوې ده. د جمعه اسلامي مرکزی امیر سېنیټر سراج الحق پی ډی ایم ته د اتحاد کولو دعوت ورکړی دی. دا خبره د میډیا سره د خبرو اترو په دوران کې کړې ده. د زیاته کړې ده چې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ جنگ چل ول دی.
د مخکې ویلي دي چې د پی ټی آی حکومت اول سونامي بیا ناکامي شو او اوس بدنامي جوړ شو. موجوده حکومت بالکل په صابون ولاړ دی او که اپوزیشن غواړي چې دا حکومت وغورځوي نو بیا د پی ډي ایم د جماعت اسلامي سره اتحاد وکړي. په بنو کې د پولیو ډیوټۍ په دوران کې قتل کړی شوی پولیس اهلکار د سرکاري اعزاز سره خاورو ته وسپارلی شو. د پولیو ډیوټۍ په دوران کې د ټاونشپ تاڼې په حدودو کې د نامعلومه کسانو د فایرنګ په نتیجه کې شهید شوی و. د خزانې په علاقه کې د قتل کړی شوي ټیکسي ډرایور قاتل پولیس گرفتار کړی دی. ملزم اعتراف جرم کړی دی. پولیس مطابق ملزم شعیب د لطیف ډرایور گاډی د باجوړ د پاره بک کړی و. ملزم دا ډرایور کور ته بوته او په چابیانو نه ورکولو باندې په ده باندې فایرنګ وکړ چې په نتیجه کې دی په موقع باندې مړ شو. دغه شان 24 غنټې د مړی په واشروم کې پټ ساتلی و. وروستو دا مړی د ګاډي په ډیګۍ کې واچاو او د ویرې نه د شالم پل په خوا کې ګاډی پرېښود او وتښتېده. په کراچۍ کې د دعا چوک سره نږدې په یو کور کې د ګیس سلنډر وډزېده چې په نتیجه کې د ماشومانو سره 15 کسان جوبل شو. د فلسطین د عالمي اظهار یکجهتۍ په ورځ باندې د سعودي عرب وزیر خارجه فیصل بن فرحان ویلي دي چې د اولنۍ ورځې نه د فلسطین په باره کې د سعودي عرب موقف واضح او ښکاره دی. په دې لړ کې د سعودي عرب په موقف کې چرته هم ویره او خطره نه ده ښکاره شوې. د سعودي عرب د طرف نه د فلسطین د غیر متزلزل حمایت د عزم اظهار وکړ. عالمي شهرت یافته ملالي یوسفزۍ په اولنی ځل د ټاک شو په دنیا کې قدم کېښود او د ټاک شو اپی جاین کړ. دی په خپل اولنی ویډیو کې د خپل استعمال د سیزونو ذکر کړی دی. د نایاب کمپیوټر اپل 1 د نیلامۍ بولی د 80 لکو روپو نه شروع شوه. د اطلاعاتو مطابق دا کمپیوټر د امریکې په یو عجایبګر کې موجود دی. د سونې د تولې په قیمت کې د 1400 روپو د زیاتوالي راتلو سره د تولې قیمت 1,10,800 روپو ته ورسېده. د پی سی بی په درخواست باندې په نیوزیلند کې د پاکستان او د نیوزیلند د قومي کرکټ ټیمونو ترمنځ په 8 دسمبر لوبېدونکي 4 ورځنی میچ منسوخ کړی شوی دی. پی سی بی په دې درخواست کې موقف اختیار کړو چې د پاکستان قومي کرکټ ټیم ته د آیسولیټ کېدو په وجه باندې د پریکټس موقع نه ده میلاو شوې. په دغه وجه د پاکستان قومي کرکټ ټیم د میچ د لوبولو قابل نه دی. د سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ، د ټلۍ په بټنه ګوته کېږدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ.